يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شک هغه کسون چې د الله تعالی سره د کړې وعده او د خپل قسمینې په بدل کې لږه پیسې وخلي دغه کسان دي چې د دې د پوره په آخرت کې هیڅ برخه نشته او د قیامت په ورځ به الله تعالی لدی سره نه خبرې کوي او نه به دی ته ګوري او نه به دی پوکي او د دې د پوره ډیر دردوونکی عذاب دی. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. او یقینا پدې کې وډاله دو چې په لوستل د کتاب سره خپل ژبه تووي د دې د پورا چې توسه په هغه د الله تعالی د کتاب ګمان وکي حال دا چې هغه له حق کتاب څخه نه دی او دی ویایي چې دا عبارتونه د الله تعالی له طرف دي حال دا چې هغه د الله تعالی له طرف نه دی او دی په الله تعالی باندې درويخ تپي حال دا چې دی پیږي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هیڅ یو انسان ته د حق نه دی حاصل چې الله تعالی هغه ته کتاب او حکم او نبوت پیغمبري ورکي بیا دای هغه خلق ته ویایي چې د الله تعالی نه غیر زمو بندگان عبادت کوین کې شي او لیکن هغه خو ویایي چې توسه الهي خلق شي او په علم باندې عمل کوین کې شي ځکه چې توسه ته د کتاب شودنه کوي او په دې چې توسه زده کړه کوي.